بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د عبدالرحمن بابا کلام او ته هغې وضاحت سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ چې یو څو اشعار او ته هغې معنی درته بیان کړم. که نظر په ماتو ګوډو د روزګار کړې، همره نه دي چې حساب یا به شمار کړې. عبدالرحمن بابا فرمایي وی چې ای انسانه، که ته د دنیا دی روزګار ته لږ نظر وکړي نو دا دومره ډیر دی چې اړو شمار کې نه راځي. مطلب دا چې د دنیا باندې مړېدل نشته، یو ګټه دی لا ترلاسه نه وي چې بلې ګټې پسې روانې. په هر غم کې خاموش اوسه، او که نه وي د بدخوا خاطر بخاد دوست به آزار کړي. عبدالرحمن بابا فرمایي په هر غم او درد کې خاموش اوسه او د صبر نه کار اخله، او که داسې نه کې او بیانې خلکو ته وې نو دښمنان به در باندې خوشحالیږي او ملګري به درته خفه کیږي. صبر ونیسه په مخ کې مراد غواړه، په تلوار به هیڅ ونه کړې که تلوار کړې. عبدالرحمن بابا وایي په هر کار کې د صبر نه کار والا او خپل مقصد ترلاسه کوه. تلوار مکوه، په تادی باندې یو کار هم نه کیږي. رضا پاسله و قضا ته فراغت شه، او که نور څه وایي ځان به خوار کړي. عبدالرحمن بابا وایي چې الله پاک در لسه در کړي دي په هغې باندې راضي اوسه، یعنی د الله تعالی په رضا باندې رضا اوسه. او که داسې نه وي او نور څه وایي نو په دې کې ستا تاوان دی، دا په ناشکرۍ کې راځي، هسې ځان به ګناهګار کړي. ازادي او کاروبار دي سره لري، لاس له کاروبار وباسه که کار کړي. عبدالرحمن بابا فرمایي وی ازادي او کاروبار یعنی نوکری دا د یو بل نه ډیر زیات لري دي. که ته چېرې څه غټ کار کول غواړې نو د نوکرۍ د کاروبار نه ځان خلاص کا، د دې غلامۍ نه ځان وباسه او په آزاده فضا کې څه غټ کار په اطمینان سره وکړه. چې په خپله یې فاني بولې رحمانه، ته بیا څه په هغه چارو به ادبار کړې. عبدالرحمن بابا فرمایي چې ته خو پخپله وې چې د دنیا ژوند عارضي دی، ټول ختمېدو واله دي، پاتې شونکي نه دي، نو ته ولې بیا په دې کې مشغول یې؟ په دې باندې ادبار څنګه کې، دې سره مینه څنګه کې؟ ملګرو، دا د عبدالرحمن بابا کلام او وضاحت تاسو سره مې شیر کو. اجازت غواړم. د الله په امان.